بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال و آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، حاجتونه مو نه پوره کېږي، دعاګانې مو نه قبلیږي، د مشکلاتو نه د پریشانو نه درته نجات نه میلاویږي. نو د الله جل شانه د یو اسم مبارکه د عظیم الشان وظیفه وکړئ. دا دومره کمالي او فایده ورکوونکې وظیفه ده چې د ستاسو په ژوند کې کم ناممکنه حاجتونه دي، کمې ناممکنه دعاګانې دي، ان شاء الله تعالی دغه دعاګانې به درته رب کریم قبول کړي او د ستاسو تمام ناممکنه حاجتونه به په ممکناتو کې بدل کړي. څه قسمه پریشانی دا مشکل دی، دا ډیر مختصر عمل دی، ډیر آسان طریقې کار دی. ان شاء الله تعالی هر دعا به مقبلیږي، هر حاجت به مو پوره کیږي او هر مشکل پریشانی به مو اسانیږي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل ویزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړې دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واټساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي الفاظ تاسو منشن کوئ، ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د عظیم الشان وظیفه د جمعې مبارکې په ورځ باندې کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکیپ کوئ یې مه. زما عزتمندو، زمونږ هغه وروڼه او خویندې چې هغوی دا وایي چې زمونږ حاجتونه نه پوره کېږي، زمونږ دعاګانې نه قبلیږي، زمونږ پریشانی او مشکلات نه ختمیږي، د هغې دپاره دا وظیفه ډېره اثر کوونکې او ډېر د طاقت والی وظیفه ده. زما عزتمندو، ډېر آسان عمل دی او ډېر مبارک عمل دی. دا د الله جل شانه د یو اسم مبارکه یو خاص وظیفه ده. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به د ستاسو تمام ناممکنه حاجتونه پوره کوي. زما عزتمندو، زمونږ په ذهن کې دا خبره راځي چې کله مونږ دعاګانې غواړو او چې کله مونږ د یو حاجت لپاره دعا غواړو، نو زمونږ په ذهن کې دا خبره گردش کوي، زمونږ په ذهن کې دا خبره ګرځي چې آیا دا دعا به مې قبوله شي او که قبوله به نه شي. نو زما عزتمندو، د ټولو نه مخکې خدا یقین په رب ذوالجلال باندې پوخ ساتل پکار دی او مضبوط کول پکار دی. دا یقین چې رب ذوالجلال به ضرور زما دعاګانې قبلوي، چې دا خبره د ستاسو په زړه کې په دل او دماغ کې راسخ او مضبوطه وي چې مشکل کشا دا د الله جل شانه ذات ته، حاجت روا دا د الله جل شانه ذات ته، د دعاګانو قبلون کې دا د الله جل شانه ذات ته، الله جل شانه سمیع او بصیر ذات ته، چې څوک څومره په رب کریم باندې یقین ساتي او څنګه ګمان کوي، خو هغسې رب ذوالجلال هغه طرف ته فیصلې رالیږي. چې دا خبره زمونږ په ذهن کې مضبوطه وي چې تنها دا رب ذوالجلال ذات ته، دا الله تعالی به زمونږ حاجتونه پوره کوي او زمونږ مشکلات به ختمي او بیا دا انسان په خصوصي طور باندې دعاګانې وغواړي د خپل حاجت ته پوره کېدلو دپاره، د مشکلاتو نه د وتلو دپاره د خاص وظیفو کې ان شاء الله تعالی الله رب العزت په د ژوند بدلی. نو لہذا زما عزتمندو،
هغه کوم اسم مبارکه ده، هغه کوم مبارک نوم دی د رب ذوالجلال چې د هغې په وسیلې سره د هغې په توفیل سره دعاګانې وغوښتلی شي، د هغې په سبب سره الله جل شانه زمونږ د تمام حاجتونه او دعاګانې پوره کړي او قبول کړي. هغه اسم مبارکه زما عزتمندو دا دی یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو. او زما عزتمندو راځم وظیفې طرف مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. طریقې دا ده زما عزتمندو چې د ټولو نه مخکې به تاسو 3 پیرې درود شریف ووایئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي ووایئ. بیا به زما عزتمندو یا مجیبو یا مجیبو دا به تاسو 11 مرتبه 11 ځلې به تاسو دا ووایئ او بیا به د دعا دپاره لاس پورته کوئ د خپل حاجت دپاره، د مشکل د ختمېدلو دپاره، د رشتې دپاره، د کاروبار د نوکرۍ دپاره، یا څه جایز حاجات مو وي، څه جایز تمناګانې او مقاصد مو وي، د هغې دپاره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. او بیا چې زما عزتمندو دعا ختم شي نو بیا به یا مجیبو یا مجیبو 11 ځله به تاسو ووایئ او بیا به اخره کې 3 پیرې درود شریف ووایئ. یعنی اول به تاسو 3 پیرې درود شریف ووایئ، بیا به 11 ځله یا مجیبو یا مجیبو دا ووایئ، بیا به دعا وغواړئ. دعا نه پس به بیا 11 ځله یا مجیبو یا مجیبو ووایئ او بیا به ورپسې 3 پیرې درود شریف ووایئ. نو دې طریقې سره به زما عزتمندو ستاسو دعا انشاءالله تعالی ضرور به ضرور قبلیږي. دا دومره خاص او عظیم الشان طاقت عمل دی چې ډېر زر به رب کائنات د ستاسو دا دعاګانې قبولې کړي، د ستاسو حاجتونه به پوره مشکلات به مو آسان کړي. لہذا زما عزتمندو دا خاص عمل ډېر په عاجزۍ سره ښه په اخلاص سره وکئ. نو تاسو بیا ګورئ چې څنګه رب کریم د ستاسو دعاګانې قبلوي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شوي. که دا ویډیو او دا وظیفه ستاسو خوښه شوي نو زما عزتمندو بهترین مسلمان هغه دی چې خپل څه خوښ وي هغه بل نور مسلمان ته خوښوي. نو صدقې جاریې په طور باندې خپلو دوستانو ته، خپلو وروڼو خویندو ته، نور مسلمانانو ته واتساپ په ګروپونو کې، د فیسبوک په ګروپونو کې دا ویډیو تاسو شیر کړئ. د شیر بټن تاسو ووهئ نو نه پس تاسو دا شیر کولی شئ، یا لینک تاسو کاپي کړئ نو نه پسې شیر کولی شئ. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې مالی اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.